کې هیلې احترامات مې ومنئ. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ. زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو چې په افغانستان کې د انټرنېټ فری استعمال کړو. یعنې که چېرې تاسو غواړئ چې د یوې میاشتې لپاره د انټرنېټ څخه استفاده وکړئ، هغه هم په فری ډول په MTN سیم کارت کې، نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دا کار ترسره کړئ. بعضو کسانو واتساپ ته میسیجان کړي وو چې څنګه کولی شو چې فری انټرنېټ استعمال کړو. مینوالو د دې طریقې لپاره لومړی تاسو پلی سټور ته اړتیا لرئ. تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ، نو دلته په پلی سټور باندې کلیک وکړئ او دلته به ورته ولیکئ HTTP انجکټور. دا به سرچ کې ورکړئ، دلته به تاسو ته دغه اپلیکیشن راواړوي. کله چې دا اپلیکیشن راواړول نو دلته تاسو ته اوپن درکړل شوی دی. ګورئ مینوالو، د دغه اوپن پر ځای باندې به تاسو ته انسټال درکړل شوی وي، تاسو به دغه انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړ نو دلته به مینوالو تاسو ګورئ، دلته راځمه داسې شکل به مینوالو غوره کړي. دلته مینوالو ما تاسو ته چې ویډیو جوړوم اوس زما انټرنېټ د همدغه فری انټرنېټ څخه دی. دلته د سټاپ پر ځای باندې تاسو ته سټارټ لیکل شوي. خو مینوالو په دې کې یو فایل لګیږي، هغه فایل تاسو باید ولرئ. که تاسو سره چیرې فایل موجود نه وي نو مینوالو تاسو به زما واتساپ شمیرې ته میسیج وکړئ، تاسو ته به یې زه طریقه وښیم، تاسو ته به فایل در سینډ کړم. تاسو هغه فایل راواخلئ. نو مینوالو تاسو کولی شئ بیا چې د یوې میاشتې لپاره فری انټرنېټ په MTN کې استعمال کړئ. که ستاسو په سیم کارت کې بیخي پیسې هم نه وي او که ستاسو سیم کارت بیخي MB ونه هم نه لري، نو مینوالو تاسو بیا هم کولی شئ چې دلته نیټ استعمال کړئ، هغه هم په فری ډول. نو د دې طریقې لپاره مینوالو تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. نو مینوالو کله چې دغه تاسو خلاص کړئ، دلته مینوالو تاسو یو فایل راواخلئ. هغه فایل تاسو ته زه کولی شم چې په واتساپ کې در سینډ کړم. هغه فایل به راواخلئ، دلته به سټارټ مینو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سټارټ کړ نو مینوالو ستاسو انټرنېټ به فری کار شروع کړي. د دغه سیستم لري لکه څنګه چې تاسو VPN کنیکټ کوئ، همدغه شان به تاسو دغه HTTP انجکټور هم کنیکټ کوئ، خو تاسو انټرنېټ کو هم نه لرئ، دا کنیکټ کیږي. کله چې کنیکټ شو نو ستاسو کار به شروع شي. د مینوالو که چېرې تاسو کومه ستونزه لرله، موږ سره په واتساپ کې تماس ونیسئ. زموږ د واتساپ شمیره په ډسکرپشن کې شته، تاسو هغې ته مراجعه وکړئ. مینوالو که دغه ویډیو مو خوښ شوي وي له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ، او که کومه نیوکه او وړاندیز لرئ نو له موږ سره یې شریکه کړئ. همداشان که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب، نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان.